اوس وختي خبر شوم په دغه کې په پېښور کې یو ادم خان نومي سړی دغه شوی دی د پولیسو په مقابله کې مړ دی. ادم خان څوک کس وایو مشهور سړی هغه وایي پولیسو په مقابله کې فایرینګ پې شوی دی او پولیسو وژلی دی. څه باندې پوهېږي. نو هغه بیا ما لږ تفصیلات وکتل چې هلکه دا څه مسله ده چې سړی څوک دی پېښور وایي دی څوک افریدی دی که څه شي دی افریدی و یا مومندی دی که څوک دی خو بهر پېښور کې اوسېدو. نو ما لږ ریسرچ په هغې باندې وکړو چې دا ولې لکه پولیسو بېدردۍ باندې شهید کړو څه مسله وه. نو چې ما وکتل چې هلکه دا سړی ولې مړ دی نو په هغې باندې بس یو نیوز والا راغلی و مړه خپل زړی پې تش کړی و. نو پاکستان خو دغه حکومت دی یو سړی چې کله چاته نقصان ور ورسوي نو بیا ولې وجه ګوري وایي لکه د دې وجې نه دا سړی مړ کړو. یو سړی مړ کړي نو که بیا څه وجه یې هم نه خو وایي ګوري وایي پلانکې وجې نه دا پرې پلانکې کار کې ملوث و په دې کې ملوث و په دې کې ملوث وایي دا افغانۍ او ځکه مړ کړی دی. دغه وایي پولیسو وایي چې دا افغانۍ و دا سړی د افغان شناختي کارت و افغانستان وایي د دغې وجې نه یې مړ کړی دی. قسمه قسم وجوهات یې بیانول. بیا د هغې هغه کمنټونه ما وکتل چې هلکه په دې کمنټس کې د خلکو څه لیکل دي ځکه د خلکو په معاشره کې اوسېږي عام سړی دی معاشره کې اوسېږي نو خلکو ته به یې پته وي خلکو په خپله رایه ورکړي. نو چې ما د هغې هغه کمنټس وکتل نو په هغې کې لکه په 100% کې 90% خلکو دا وي چې دا ډېر صحیح سړی دی ډېر سیده سړی غریبانو خلکو ملګری دی ښکته دی بره دی نیک دی هغه دی دا دی خلکو خدمتونه کوي ضرورتمندو ضرورتونه سر کوي هغه کوي دغه کوي. نو به هر حال د سر یې د څه وجې نه وخوړ دغه سړي چې یاره شیطان ورپسې شوی و په څه باندې پوهېږي چې صرف دا وه چې بدنام و دښمني یې د ښکته د پلانکي سره دښمني د هغې سره دښمني د هغې سره. نو پولیس والا بیا دا بانې کتلې چې هلکه په دې وجه مړ شو چې پلانکي سره دښمني و په پلانکي کې غلط کار کې ملوث و دا یې کړی و پولیسو یې دمکیانې ورکولې و هغه یې کول و ښکته یې کول و بره یې کول. نو دا وجې بیا بیانولې. نو ما هسې سوچ کوو چې هلکه یو شي باندې چې فیصله کوي چې دا کار صحیح وشو که غلط وشو د عوامو رایه به واخلي. دا مشوره چې مونږ کوو د دې لپاره یې کوو چې هلکه د خلکو رایه واخلو چې دا خلک څه وایي. نو خلکو په هغې باندې خپله رایه ورکړې وه اکثرو خلکو دا رایه ورکړې چې دا صحیح سړی دی ښه سړی دی او ډېر خدمتګار دی او دغه دی د خلکو غمخوار دی او پولیس راولګېدل ویل که نه دا داسې دی ښکته دی افغانستان والا دی. به هر حال اوس شیطان په ده پسې ورپسې شوی په څه باندې پوهېږي ده چې چا سره دښمني کوله یا مطلب بل څه غلط کارونه یې کول د حکومت خلاف ورزي یې کوله ټیک شوله که نه. نو بس شیطان دې راچوت کړی و په څه طریقه باندې چې هلکه دا وکړو هغه وکړو دا وکړو هغه وکړو په هغه کارونو کې ملوث شو د دغې وجې نه حکومت راغی په هغه باندې ډز وکړو هغه یې مړ. نو څومره قیمتي جان له هغه لاړو د څه د وجې نه چې شیطان تابعداري وشوله په څه باندې پوهېږي. نو شیطان زما ستا دښمن دی دی ما تا ته په ښه کار کې به راله راځي چې هلکه دا ښه کار دی وایي که په هغې کې به شاته سازش موجود وي